بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، الله سبحانه و تعالی د انسان دعا هیڅ کله هم نه رد کوي، خو کله چې انسان په خپل دعا کې د دعا د آداب او لحاظ وساتي او د هغه وجه نه ځان وساتي چې د هغې په وجه باندې الله سبحانه و تعالی د انسان دعا نه قبلوي. هغه موږ مخکې په دوه برخو کې بیان کړي دي. نن د دعا دپاره ځینې آداب دي چې کله انسان لحاظ وساتي د دغه آدابو، نو خامخا الله سبحانه و تعالی د انسان دعا قبلوي. دا ویډیو هغه ملګري وګورئ چې د هغوی د مینه یي، د هغوی د ارمان یي چې د هغوی د دعا قبوله شي، او دا به د هر مسلمان ارماني، دا به د هر مؤمن ارماني چې د هغې د دعا قبوله شي، د هغې د حاجتونه پوره شي، هغه د مشکلاتو نه په امان شي. نو چې کله دعا کې محترمه، نو دې د آدابو لحاظ ساته، نو الله سبحانه و تعالی به ستا دعا قبلوي. اول ادب چې دی محترمو، حضور قلبي دی، یعنی الله سبحانه و تعالی د پوره متوجه کېدل. دویم، په خشوع، عاجزۍ، خضوع سره دعا کول. دریم ادب دا د محترمو، په وخت د دعا کې قبلې ته مخ کول. کله چې دعا کې نو قبلې ته مخ کا. څلورم، اوداسه سره دعا کول، یعنی په داسې وخت کې دعا کوه چې ته په اوداسه کې، د اودس په حالت کې. پنځم ادب دا د محترمو چې سینې پورې لاسونه اوچتول، چې کله دعا کې خپل لاسونه تر سینې پورې چوت کا. شپږم ادب دا د محترمو چې د دعا نه مخکې د الله حمد، د الله صفتونه، د الله ثناګانې دا ویل. کله چې دعا شروع کړې هغې نه مخکې د الله حمدونه ویوه، د الله صفتونه ویوه، او دغه رنګې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. اتم ادب د دعا دا د محترمو چې د دعا او د حاجت د غوښتلو نه مخکې توبه ویستل الله سبحانه و تعالی ته د خپلو ګناهونو نه. چې کله د دې ټولو آدابو لحاظ وساتلی شي، د هغې نه پس الله ته پوره متوجه کېدل، په مبالغې، په ویرې او رغبت سره دعا کول، او الله سبحانه و تعالی ته د هغه په نومونو، صفتونو او په خپلو نیکو اعمالو توحید سره وسیله نیول. او دغه رنګې د دعا نه مخکې څه خیرات صدقه ورکول. نو انشاءالله چې کله دا کارونه انسان وکړي، نو الله سبحانه و تعالی د انسان دعا چرې هم نه رد کوي. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله.